د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د نوي تولیدي کرښې د وروستي پاتې کار بشپړولو لپاره هڅې روانې دي. د دې تولیدي شرکت چارواکي وایي چې د دې تولیدي کرښې په فعالولو سره به په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د پرمختګونو سربیره ګڼ شمېر هیوادوالو ته به د کار ډیر فرصتونه برابر شي. پلان دیگه ما ای است که انشاءالله به زودی ما روی معدن آهن سرمایه گذاری میکنیم. چند شرکت با هم یک جای شدیم که ما به طرف استخراج معادن آهن در داخل افغانستان شویم تا من جمله ما و تمامی فابریکات ذوب آهن به مواد خام خود برسن و خودکفا شوند. هغه همدارنګه ټینګار کوي چې د کورني صنعت او تولید د ودې لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا ده ترڅو افغانستان په تدریجي ډول د یو تولیدي او ځان بسیا هیواد کېدو په لور حرکت وکړي. مردم افغانستان اگر میخواهند که وطنشان جور شود، کشورشان جور شود و بالاخره به یک رفاه در ملک خود برسیم، باید از تولیدات داخلی خود استفاده کنند، تولیدات داخلی خود حمایت کنند و هر کسی اگر توان دارد 10 نفر 20 نفر شریک شوند، یک شرکت کوچک، شرکت بزرگ، شرکت متوسط ایجاد کنند. ما باید به طرف تولید بریم. هیچ راهی به جز از تولید ما نداریم. خوشبختانه که طی 4 سال گذشته ما شاهد افزایش فابریکات فولاد در افغانستان بودیم و به این شکل ما بر اولین بار در تاریخ افغانستان تانستیم که در تولید فلزات از قبیله آهنگادر، سیخ گل، انگلارند یا ایران و چینل به خودکفایی برسیم و حتی ما به بیرون از کشور صادرات داشتیم. با فعال شدن این بخش ما میتونیم صدها نفر دیگه از هموطنان خود ما کار بدیم، اشتغال زایی بکنیم، اونا رو مصروف کار بسازیم، چی در داخل شرکت، چی در خارج از شرکت و چی در بخش‌های ساختمانی. د هرات د صنایع او کانونو خونې هم د دې ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د اوسپنې او فولادو په سکتور کې د لوی پرمختګ خبره کوي. در بخش آهن‌آلات یا ملگرد اینا ما خودکفا شدیم و سرمایه بزرگ اینجا سرمایه گذاری شده و در بخش آهن‌آلات دیگه هم ما در حال خودکفایی. د یادونې وړ ده چې د دې نوې اوسپنې ویلې کولو لاین په فعالیت سره به د دې فابریکې ورځني تولیدي ظرفیت تر 700 ټنو پورې ورسیږي.